او جلانه تا وږم د پیغلو خولو څه لیدلی جلانه تا وږم د پیغلو خولو څه لیدلی ته د لونګو په کوڅو کې ګرځېدلی نه ډېره ښه شعر هغه شعر دی چې نوښت پکې نوې خبرې پکې وي هغه د شعر په معیارونو باندې برابر وي څومره ښه خلک یو چې زوی ته ښځه ښکلې غواړو خو لور ته وایو چې په خوښه به مېړه نه مونږ که چېرته شعر الهام وبلو هغه د شاعر حیثیت بیا هغه هویت بیا څه کېږي آیا شاعر یوازې تر ورقې را رسوونکی نه دی کور خلک مې بیا بل څه وایي پیغامونه دې له ډهره پاته څومره علي نو ما به دته دغه شعرونه ویل ته تنده به راسره وه چې زر مازدیګر شي بس دته ورشم د شعرونه نو کله به مې چې شعر وویل هغه به ویل ما ته وایي قسم داسې شعر دې لیکلی که حمزه بابا د ګاونډیو غم به څه وپالم چې یو خروار غم په کاله کې لرم که څوک شاعر وي د هر یوې خبرې نه یو شعر جوړولی شي خو دغه الهام چې دی دغه داسې د چا خبره ولوستلې مې ونه پوهېږم چې داسې یوه څړیکه دی په انسان باندې راځي یوه رڼا غوندې یو څرک ورکوي که نه بیا څه وکړم لمبو په مخه کړی یم څنګه تا ته تېرې کیسې وکړمه خدای دې یوه شپه جانانه راوله بیا به درته ډېرې کیسې وکړم هنرکدې ته مو ښه راغلاست کوم ستړي مه شئ د نن په هنرکده کې هم راسره ځوان شاعر د ښکلو ترکیبونو شاعر او د نوو خبرو صاحب شاعر سید جیلانی جلان میلمه ده له جلان صاحب سره به د ده په ادبي ژوند ادبي هڅو خبرې لرو او ځینې ادبي بحثونه به هم ورسره کوو تر پایه راسره پاتې د هنرکدې ملګرو یو ځل بیا هم سلام هیله دا ښه به وی لکه څنګه مو چې وویل د نن په هنرکده کې راسره د نوو خبرو شاعر د ښکلو ترکیبونو شاعر سید جیلانی جلان صاحب میلمه ده له جلان صاحب نه به پوښتنې هم کوو له ده سره به د ده په ژوند او ادبي هڅو هم غږېږو نو تر پایه راسره پاتې شئ جلان صاحب ستړي مه شئ خیر اوسئ سلامونه تاسو ته ستاسو د هنرکدې پروګرام لیدونکو ته مینه وړاندې کوم سلامونه وړاندې کوم موږ خدمت کې ډېره مننه جلان صاحب پوښتنې ته به راشم مهرباني ملګري طارق وزیر پوښتنه کړې وای چې که نور شاعران یا لوی شاعران یا ښه شاعران مطالعه کړو نو له دوی نه به متاثره شو او تاسو څه فکر کوئ که له دوی په تاثر خبره وکړو له ادبي دودونو به لرې پاتې نه شو که موږ لوی شاعران مطالعه نه کړو نو موږ د ښه شعر په کیفیت باندې نه پوهېږو موږ ته ضروري ده چې هم لوی شاعران مطالعه کړو هم متوسط شاعران مطالعه کړو هم د خپل عصر سره سم یا د خپل وخت سره سم هغه شاعران مطالعه کړو چې زموږ همزولي دي نوي شاعري کې هغه مطالعه کړو د لوی شاعرانو مطالعه ځکه ضروري ده چې هغوی لوی خبرې کړي دي لوی شاعران دي خو دا په دې معنا نه ده چې یو څوک دغه نه متاثره شي که یو چا کې استعداد ورکوي کولی شي چې لوی شاعران مطالعه کړي ولې د لوی شاعرانو د مطالعې په تاثر کې ځان ته بېله لاره پیدا کړي نو دا ښه خبره ده چې لوی شاعران مطالعه شي که مطالعه نشي نو هغوی شاعري دي چې شي دپاره کړې ده همدې دپاره کړې چې ولس دپاره کړې ده د خلکو دپاره کړې د شاعرانو دپاره کړې ده د لوی شاعرانو مطالعه ضرور ده د هغو نه هغه طریقې چې هغوی په شعر کې کارولي دي نوې خبرې کړي دي سترې خبرې کړي دي هغه کوډونه زده کول پکار دي یا تخنیکونه ترنه زده کول پکار دي هغه لارې چارې زده کول پکار دي چې دوی کارولي دي لوی شاعران شوي دي
ډېره مننه جلان صاحب. بیرته په همدغې پوښتنه کې وایو چې نوښت څنګه کولی شو د ادبي دودونو په رڼا کې؟ نوښت ډېرې لارې لري چې سړی وکړي. متاسفانه چې زمونږ اوسني شاعران چې دي ډېر په نوښت پسې نه ګرځي. بس څوک چې یوه خبره وکړي دوی هم هماغه خبره کوي، لږ سره تاو راتاو کړي، نوره په هماغې خبرې باندې شپون وهي. دا نه یوازې اوسني، دا پیړیو خبره هسې را روانه ده. نو هغه ډېر کم خلک دي چې نوښت کوي. د نوښت دپاره ځان شعر ووایم، ځان سره هم وایم، نور ملګرو هم وایم. نوښت دپاره لاره دا ده چې کله یو څوک شعر لیکي هغه باید ځانه پوښتنه وکړي دغه شعر چې زه لیکم اول کې دغه شعر بل چا لیکلی، دغه خیال چې زه کاروم مخکې بل چا کارولی، دغه ترکیب، دغه تصویر، دغه څه چې زه کاروم دا پخوا چا کارولي، که چا کارولي نو من کاروم. او بله خبره د هغه نه وروسته د ځان په اړه ده. دغه خبره چې زه کوم دا ما مخکې په شاعرۍ کې کړې، که چیرې مې کړې وي نو مه یې کاروه. تا که دغه حدود وټاکل، دغه شیان نه د صرف نظر وکړو نو د نوښت د لاره برابره کړو. نو ته بیا کولی شې چې نوښت وکړې، ځکه تا به د بل چا خیال هم نه وي کارولی، بل چا ترکیب به دې هم نه وي کارولی، د بل چا تصویر به دې هم نه وي کارولی، د بل چا فکر به دې هم نه وي کارولی، د بل چا پیغام ایډیا نظر به دې هم نه وي کارولی، او خپل به دې هم د خپل ځان غلا نه وي کړی، او چې سلف پلیجرزم آفرین دا به دې هم نه وي کړی، او نوې خبرې به دې کړې وي. خو متاسفانه زمونږ اوسني شاعران چې دي زیاتره ډېر په سوشل میډیا کې مشهور دي، ولې خبرې داسې دي چې ټولې تکراري دي، نوې خبرې نشته پکې. زه په چا باندې انتقاد نه کوم، عمومي خبره کوم. دوی د ځانه دا پوښتنه نه کوي چې دا زه چې څه وایم دا ما مخکې ویلي دي که نه، ما نه مخکې بل چا ویلي که نه. که دغه پوښتنه له ځانه وکړي او دا حل کړي دوی نوښت کولی شي. ډېره مننه جلان صاحب. یا د ابشار په شان شورغاړې زړه دی، یا د ابشار په شان شورغاړې زړه دی، خپله راځې که ما در غواړې زړه دی. اوس کرکټر شوم د بېغږه فلم، اوس کرکټر شوم د بېغږه فلم، که راته خاندې او که ژاړې زړه دی. جلانه ستړی دې کړم بس دی که نه، که پاتې کېږې او که لاړې زړه دی. جلان صاحب له تاسو هم شعر شعرونه دا شعرونه به درته وایم چې دا زما دا نوو کتابونو شعرونه دي. البته سوشل میډیا کې به خپاره شوي، خو کتاب کې چاپ شوي نه دي. زړه ته مې راغلې خو په سترګو مې لیدلی نه یې، زړه ته مې راغلې خو په سترګو مې لیدلی نه یې، ته هغه شعر یې چې تر اوسه مې لیکلی. څومره زړه ته مې راغلې خو په سترګو مې لیدلی نه یې، ته هغه شعر یې چې تر اوسه مې لیکلی نه یې. په احساساتو به دې خور شي هیجان د چیغو، په احساساتو به دې خور شي هیجان د چیغو، د آینو خاره تاوده شمال وهلی نه. واه دا بیا ووایه. په احساساتو به دې خور شي هیجان د چیغو، د آینو خاره تاوده شمال وهلی نه. ما د ځوانۍ په بیه ناز او مینه درکړل که نه، ما د ځوانۍ په بیه ناز او مینه درکړه که نه، درد د قربان دې شمه کله مې پاللی. څومره عالي. ما د ځوانۍ په بیه ناز او مینه درکړه که نه، درد د قربان دې شمه کله مې پاللی. د زمانې په لمدو شګو کې د ژوند غمیا، د زمانې په لمدو شګو کې د ژوند غمیا، در پسې ګرځم خو تر اوسه مې موندلی نه یم. او جلانه تا وږم د پیغلو خولو څه لیدلی، جلانه تا وږم د پیغلو خولو څه لیدلی، ته د لونګو په کوڅو کې ګرځېدلی نه یم. ډېر خوږ غزل و جلان صاحب. جلان صاحب د هندسي جوړښتونو له مخې شعرونه په ښو او کمزورو باندې ویشو. تاسو په کوم قالب کې راغتاستئ، په کوم فرم کې شاعري خوښوئ؟ یو خو دغه څه دی چې دغه شعر الهام چې دی دا چې په کوم قالب کې ذهن ته راشي خپل هغه قالب ورته جوړېږي. مثلا یو شعر راځي هغه ته مجبور چې په نظم کې آزاد نظم کې یا مقید نظم کې راولي که نه، یا یې څلوریزه کې یا یې غزل کې که نه. خو زه خپله چې دی ډېر هغه لیکم، غزلې زیاتې لیکم. مخکې مې څلوریزې هم ډېرې لیکلې، خو اوس څلوریزې بیخي کمې لیکم، غزل زیات لیکم. او د دې تر څنګ آزاد نظمونه، مقید نظمونه، د چارپاره نظمونه چې ډېر مې خوښېږي دغه هم لیکم.
خو اوس مهال چې دی ډېر غزل لیکم. غزل ته مې ډېره زیاته مخه دی او په غزل کې هم اوږده غزلې نه لیکم. زما دا وروستي کتابونه به تاسو لیدلي وي 15 بیته دي، ټول 15 بیته دي. 15 بیتونه پورته غزل نه لیکم، خوند هم نه راکوي او بس هغه کتاب غم په نظر کې نسم او د خلکو وخت هم په نظر کې نسم. ځنه خلک دي 15 بیته 14 بیته غزل ولیکي، بیا لوستونکي یا اورېدونکي هم ستړی کوي. خو 15 بیته غزل ولیکي یو څه ګزاره وکړه، ښه ولیکه، ډېر ولیکه، غنی 15 بیته انتخاب کړه که نه. دا هم یو ډول د نوښت یوه لاره ده که نه، چې یو څه کم کړه وخت د خلکو هم کم مصرف شي او په عین حال کې خپل پیغام هم. زموږ مشر شاعر درویش درانی هم همدغه بالکل هغه هم دغسې همدغه لاره دی. دا ډېره ښه لاره ده. جلان صاحب تاسو د الهام خبره وکړه د خپلو پیل په خبرو کې چې کله شعر الهام کېږي. مونږ که چېرته شعر الهام وبلو هغه د شاعر حیثیت بیا هغه هویت بیا څه کېږي؟ آیا شاعر یوازې تر ورقې را رسوونکی نه دی؟ الهام دغسې دی چې یوازې الهام شاعر الهام ته نه کېږي. که څوک شاعر وي د هر یوې خبرې نه یو شعر جوړولی شي، خو دغه الهام چې دی دغه داسې د چا خبره ولوستلې مې ونه پوهېږم چې داسې یوه څړیکه دی په انسان باندې راځي، یو رڼا غوندې یو څرک ورکوي که نه. بیا هماغه وخت کې هغه په اصطلاح ودې نیوله دغه الهام او دغه څړیکه دې راګیره کړه ځان سره یو څه شی دې ورکړه. ته بیا کولی شې چې هغه فکري پروسس پرې طی کړې او بیا غزل یا نظم یو څه شی ترېنه جوړ کړې. که په هماغه وخت کې دې جوړ نه کړه وروسته هم کولی شې که نه، ولې هغه څړیکه درنه خطا شو بیا ته نه شې کولی. نو مونږ ډېر باید الهام ته هم کښېنو، مطالعه وکړو او د شاعرانو مطالعه وکړو، د ادبیاتو مطالعه وکړو، ټولنیزه مطالعه وکړو. د دې تر څنګ زموږ دپاره زه خپله تجربه مې دی، زه شعر ډېر نه مطالعه کوم. لوله مې سوشل میډیا کې یا کتابونه مخته راشي، داسې سرګردانه نه یم. مخکې اول کې همدغسې یم، خو اوس داسې نه یم چې بس زر یو کتاب ولولم، هغه نه دی هغه شم متاثره شم هغه څه خیالات هغه راکړي. زه هغه ډېر لولم، د کائنات ډېر لولم، طبیعت ډېر لولم. هماغه د ټاګور خبره ده چې هنر په درې پښو درېږي، یا نغری د هنر نغری په درې پښو چې دود دی، ادبي دود. بالکل هنر دی، طبیعت دی او نوښت دی. بالکل. نو زه د هغه لولم، طبیعت لولم. مثلا ناس دلته په کابل کې یم او زړه چې کله شعر لیکم او خیال او فکر مې هغه د پکتیا یا د کونړ یا بل ځای په غرونو کې ایوب ځاځي کې او بس هلته ناست وم. او بیا کله چې هلته لاړ شم، مثلا زه اریوب ته لاړ شم، هغه خاپوړو ځای دی، هلته لاړ شم، زه هلته شعر نشم لیکلی. اوس مخکې مې ډېر لیکلی شو او وخت کې هلته شعر نشم، 2 شپې وکړم، 3 شپې وکړم، هېڅ شعر نشم لیکلی. کوښښ وکړم شعر وکړم، خو هغې نه چې راشم یوه میاشت 2 میاشتې وروسته اعلی شعور ته تصویرونه راغلي وي، بیا شاعري کولی شم. جلان صاحب په همدغه حالت کې مونږ یو بله غم لرو، اصطلاح لرو د حالت راوستلو، چې شاعر په خپل ځان باندې حالت تاریخي. داسې مو کله کړي؟ مثلا د طبیعت خبره مو کړه، اریوب ته تللي یاستئ، هلته مو یوه شنه فضا لیدلې یا شین طبیعت مو لیدلی، داسې کوم حالت در باندې راغلی؟ په زوره یې نشم راوستلی که نه. ما درته ویل چې زه غځي کې یو څه شی وکړم، ځینې شاعران دغه کار په زور کوي، نشم یې کولی. زور شاعري چې دی د پهلوانۍ کار نه دی، په زور کار نه دی. او کېږي هغه شاعران یې کوي چې پیرمایشي شاعران وي، یو څوک موضوع ورکوي چې دغه موضوع ته شعر ولیکه، یا د مارکیټي شاعران وي چې یو هنرمند پیسې ورکوي چې ما ته په دې موضوع باندې شعر ولیکه. دا بېله خبره دی. یو طبیعي شاعران دي. طبیعي شاعران هغه دي چې طبیعت ته ناست وي یا الهام ته ناست وي. خو خبره په الهام په دا رقم نه دی چې ته یوازې د الهام ته کښېنه، هغه که راغلم ته شعر ولیکه، نه، ته به ریاضت کوې. ما مخکې وویل زه کائنات مطالعه کوم، خپل کلی ولس مطالعه کوم، خپل کلتور مطالعه کوم، خپل ځان مطالعه کوم، خپل دردونه مطالعه کوم، خپل حالات مطالعه کوم، خپل ټولنه مطالعه کوم. د دې نه زه ډېر هغه څه راخلم. باوره که ځینې وخت کې زه په خوار کې یا په غره کې یوه تیږه وګورم، تیږې ته وګورم، تیږې یو رګ لاړ وي، بیا بل چې شي، بیا بل چې شي، په هغه کې ډېرې خبرې مې ذهن ته راشي. هغه نه بیا کله چې شعر لیکم یو تصویر راکړي، نوې خبره راشي که نه. شاعر ته پکار ده چې نه یوازې کتابونو ته وایي، کتابونه دې هم ولولي، مختلف کتابونه، شاعران دې هم ولولي، ولې طبیعت دې هم ولولي، ځکه په طبیعت کې ډېرې نوې خبرې دي. ډېره مننه جلان صاحب. مبتدي شاعرانو ته د استادو شاعرانو کاذب داد یا چکچکې په کومه معنا؟
نه 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 دا جنجال خو سوشل میډیا هم جوړ کړی دی کنه. دا تاسو وګورئ یو لوی شاعر به وي د هغه فالوورز به یا 15,000 وي یا 8,000 وي یا 10,000 وي یا 2,000 وي. هغه که شعر ولیکي هېڅ خلک د شعر نه لولي. یو څوک به وي په سوشل میډیا کې به مشهور وي، هغه که چټیات وایي په لکونو فالوورز به لري، هغه به ډېر مشهور وي. همدغسې دغه که لوی شاعران دغسې داد ورکوي، که نقادان دغسې داد ورکوي، که خلک دغسې داد ورکوي چې هغه شاعران خپلو نیمګړتیاوو ته نه متوجه کوي او داد ورکوي چې ته لوی شاعر یې یا ډېر ښه شعر دې ولیکلو. دا نه یوازې چې شاعر سره جفا دی، د ټولنې سره جفا دی، د ادبیاتو سره جفا دی، د ولس سره جفا دی، د وطن سره جفا دی. نو مهمه خبره دا ده چې شاعر چې شعر لیکي د بهیرونو کې وي، که ادبي ناستو کې وي، اول خو د کره کتونکو دا هغه دی وظیفه ده چې په دې اړه شننې وکړي، لیکچرونه ورکړي او په دې حال کې د یو چا شعر چې په هغه باندې هغه وکړي د لیکنه وکړي، هغه ته مثبت او منفي اړخونه او په ګوته کړي. نو زما په نظر بې ځایه تشویق، بې ځایه دا د شاعر ملا ماتوي. ډېره مننه جلان صاحب. ډېرې خبرې درته زړه کې لرم، ډېرې خبرې درته زړه کې لرم، یو سمندر اور په ویاله کې لرم. ډېرې خبرې درته زړه کې لرم، یو سمندر اور په ویاله کې لرم. د عینو ښار کې چې مخ نه لرم، د عینو ښار کې چې مخ نه لرم، خامخا شګه به په وړه کې لرم. د عینو ښار کې چې مخ نه لرم، خامخا شګه به په وړه کې لرم. د ګاونډیو غم به څه وپالم، د ګاونډیو غم به څه وپالم، چې یو خروار غم په کاله کې لرم. د ګاونډیو غم به څه وپالم، چې یو خروار غم په کاله کې لرم. جلانا زمې چې راتلونکی ګورم، جلانا زمې چې راتلونکی ګورم، چرته رمه مه به هغه کې لرم. جلان صاحب تاسو نه یم اورېدلی. ښه، یو غزل دی: په خدای که زورې لرم دا کفر به ته نه کوې، په خدای که زورې لرم دا کفر به ته نه، په خدای که زورې لرم دا کفر به ته نه کوې. د پیغلتوب لمونځ به د ناست او دا څه نه، په خدای که زورې لرم، په خدای که زورې لرم دا کفر به ته نه کوې. د پیغلتوب لمونځ به د ناست او دا څه نه کوې. لکه د ناوې ډولۍ زړه مې درته داسې جوړ دی، لکه د ناوې ډولۍ زړه مې درته داسې جوړ دی، چې پکې نه کښېنې نو قبر کوې ښه نه کوې. او خدای به ضرور درنه پوښتنه د دې ظلم وکړي، خدای به ضرور، خدای به ضرور درنه پوښتنه د دې ظلم وکړي، چې تږي فصل ته باران نه شوې اوبه نه کوې. او څومره ښه خلک یو چې زوی ته ښځه ښکلې غواړو، څومره ښه خلک یو، څومره ښه خلک یو چې زوی ته ښځه ښکلې غواړو، خو لور ته وایو چې په خوښه به مېړه نه کوي. دا بیا ووایه څومره ښه خلک، څومره ښه خلک یو چې زوی ته ښځه ښکلې غواړو، خو لور ته وایو چې په خوښه به مېړه نه کوي. یوه سرې سترګې راته ټاکه تروشه کېږي وایي، یوه سرې سترګې راته ټاکه تروشه کېږي وایي، جلانه غټ سړی خوی به د واړه نه کوي. ډېر عالي جلان صاحب. په ادبي ژوند کې مو ایډیال څوک دی جلان صاحب؟ والا که رښتیا درته هر هغه شاعر، هر هغه لیکوال چې نوې خبرې کوي هغه زما ایډیال دی. داسې مشخص ایډیال نه لرم چې زه د هغه ته بس دغه لاره دې نیولې. دغه لاره مې نیولې. ولې هر شاعر ډېر نوی شاعر دی، ډېر ځوان شاعر دی، ډېر ځوان لیکوال دی چې نوې خبرې کوي هغه زما ایډیال دی، هغه زما خوښ دی. ډېره مننه. ملګري یار محمد یار پوښتنه کړې چې جلان صاحب ښه شعر کوم شعر ته وایي؟ ښه شعر خو بلکې مخکې مونږ خبرې پرې وکړې، نه یو ډول مونږ اشاره ورته وکړه. ښه شعر هغه شعر دی چې نوښت پکې وي، نوې خبرې پکې وي، هغه د شعر په معیارونو باندې برابر وي او د دې تر څنګ جذبیت ولري، راښکون ولري چې په لوستونکي اورېدونکي باندې تاثیر وکړي، خوښ شي، د هغوی زړه ته لاره وباسي او ډېر عمر وکړي. ډېره مننه، ډېره مننه. جلان صاحب شعر یوازې د احساساتو فوران بولي او که د افکارو د ترویج وسیله هم؟ دواړه دي. شعر خپله احساسات څرګندونه ده، ولې دغه احساسات وروسته هغه مخکې مو هم خبره وکړه چې فکري پروسه به پرې پیل کوي. ته به د خپل احساسات په فکر کې ځایوې، په هغه شاعرانه قالبونو کې ځایوې، په وزن کې ځایوې،
نو کله چې ته د یو خپل احساسات هغه درد هغه خیال هغه ایډیا چې در سره دی هغه شاعرانه کوي نو مجبور شې په هغې باندې فکر وکړې. اما جلان صاحب موږ په شعر پېژندنه کې وایو چې شعر په خپله غایه ده، وسیله نه ده. فکر بیرته له شعره وسیله نه جوړي، پیغام له شعره وسیله نه جوړي. صحیح دی، وسیله جوړیږي، په دې کې شک نشته دی، خو خبره داسې چې مخکې مې د احساساتو خبره وکړه چې احساسات او فکر کنه کله چې ته خپل احساسات په شعر کې وړاندې کوې طبیعي دی چې په هغې باندې فکر وکړې چې فکر پرې ونه کړې ته نظم نشې ورته جوړولی. بل د په شعر کې فکر دی چې هغه بیا بېله خبره دی، په شعر کې تخیل دی، خیال دی، هغه بیا بېله خبره دی، په شعر کې موسیقیت دی، هغه بیا بېله خبره دی، همدغسې نوره برخې لري کنه. خو شعر چې ته خپل احساس څرګندوې هغه مجبور یې چې ته خپله یو فکري پروسه ځان سره ولرې، هغه په تطبیق کې هغه نه وروسته د شعر ټولنې ته وړاندې. ډېره مننه. جلان صاحب تاسو ته په یوه غونډه کې استاد شپون د ښه شاعر نوم درکړی و. بیرته مبتدي شاعرانو ته تاسو د ښې شاعرۍ کومې لارې چارې ورښایئ چې باید مبتدي شاعر کومې لارې چارې طی کړي تر څو ښه شاعر شي؟ دا خو چې شپون صاحب باندې خو زه ګران وم، خدای دې جنتونو سردار کړي، هغه ما سره ډېره مینه وه او ما هم ډېره مینه ورسره. نو دا چې زه ښه شاعر یم نه یم دا هغه خو ټولنه به قضاوت کوي، زه ځان ته ښه شاعر نه وایم، هسې یو درد ترسیموو ټولنې ته وړاندې کوو، یا فردي درد یا ټولنیز درد. نو زه په دې اړه څه نه شم ویلی، نه ته قضاوت کوشم چې زه ښه شاعر یم، نوره نوو شاعرانو ته به زه ووایم که نه، زه دا قضاوت نه په ټول عمر کې به یې وکړم او نه یې کوم، نه دا ریا کولی شم چې زه ځان ته د ښه شاعر نه ورکړم. ولې مخکې مې یو درد دی، یو خیال دی، یو فکر را سره دی، یو احساس دی، دا را اخلم په شعر کې وړاندې کوم، یې رایه کوم، یې ټولنې ته وړاندې کوم. نو نوو شاعرانو ته همدغه خبره مخکې هم وکړه چې تاسو چې د شعر دنیا ته راځئ مختلف شاعران مطالعه کوئ، ښه شاعران مطالعه کوئ، کائنات مطالعه کوئ، خپل ولس مطالعه کوئ، خپل دود مطالعه کوئ، خپل کلتور مطالعه کوئ، نو خپله ټولنه مطالعه کوئ، نوې خبرې به پیدا کوئ، نوې شاعري به وکړئ او د شعر هغه کوم معیارونه چې دي هغه مطالعه کوئ چې شعر مو په معیارونو باندې برابر. ډېره مننه جلان صاحب. ستاسو په باب تر ډېره ویل کېږي، یوه ورځ مې ستا له خولې واورېده په یوه خپرونه کې، فکر کوم احسانزي صاحب سره ناست وم، تاسو تر اوسه پورې په خپل شعر کې یا په دا کوم شعرونه مې چې پنځولي دي تکراري ترکیب مو نه دی راوړی، د دې کار ګټه څه ده؟ آیا غواړئ چې سلف پلیجرزم درنه ونه شي، ځاني غلا درنه ونه شي؟ زه دا خبره به مې کړې وي، خو انسان هم ګڼی دی، ممکن ځینې ترکیبونه خیالونه بیرته نه راغلي په شعر کې، انسان دی نه پوهېږي په خپل هغه باندې، خو کوشش مې کړی دی چې نه د بل چا خیال راواخلم او خپل خو نه خپل راواخلم، او که خپل هم راخلم هغه باید زاویه یې بدله وي، بیخي په نوي انداز وي که نه. نو دا ګټه دا لري چې مخکې مې اول پوښتنه کې چې تاسو وکړه، نو ګټه دا لري چې ته به نوې خبره وکړې. که ته وغواړې چې پخواني ترکیب باندې شخوند وښې، خو خبره دې تکراري کړه او تکرار په ادبیاتو کې عیب دی. نو په همدې خاطر زه کوشش کوم چې کوم خیال مې کارولی وي، کوم تصویر مې کارولی وي، کوم ترکیب مې کارولی وي، تر ډېره حده زه مطمئن یم چې ما دوباره نه دي کارولی، خو بیا هم انسان د شاید رانه کارول شوي وي، خو ډېر کوشش کوم چې ویې نه کاروم. دا یو ډول شعر ته داسې زنځیرونه او هتکړۍ اچول نه دي؟ نه، ځکه چې ته نوې خبره کوې، ما مخکې خبره وکړه، که زه ووایم چې زه کوم یو ډول په ځان تحمیل غوندې راته نه 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 خبره داسې ده چې دا دلته د نوښت کیسه ده، زما موخه د دې نه نوښت دی، ځکه چې زه که پخوانی ترکیب وکاروم خو تکرار مې کړم، مخکې مې ویل چې تکرار په ادبیاتو کې عیب دی، زه نوی ترکیب کاروم، نوې خبرې پسې ګرځم او خیر د ما باندې د بوج راشي، ما باندې د فشار راشي، زه د شپه ورته رڼا کړم، زه د ډېر وخت ورکړم، ولې شعر سره به مینه کوې، شعر ته به ته ډېر احترام کوې، ته به هغه ته د هغه تقدس ساتې که نه، نو شعر به داسې پالې لکه خپل اولاد بشه، که د اولاد غوندې ونه پالي، هر سړی کوشش کوي چې خپل اولاد ښه وپالي، ټولنې ته یو سالم اولاد وړاندې شي، نو شعر هم د اولاد غوندې دی، ته به یې ښه پالې. نو دې په اړه چې ته مثلا یو څوک دی یو اولاد پالي غواړي چې دا ډاکټر شي، بل اولاد پالي چې هغه انجینر شي، بل اولاد پالي چې هغه معلم شي، که نه مختلف ټولنې ته مختلف اولادونه ورکوي،
خو یو څوک دی هغه وایي چې بس همدا ما دغه یو زوی مې چې دی دیکان دی د بل دی دیکان شي بل دی دیکان شي بل دی دیکان شي کنه دا امکان نه لري. او نو بیا دغه شوی چې هغه خبره تکراری شي پکې. نو زه هم کوشش دا کوم چې کوم ترکیبونه مې کارولي دي، کوم خیالونه مې کارولي، کوم تصویرونه مې کارولي، کوم پیغامونه مې چې کارولي دي زما په شاعرۍ کې هغه باید دوباره را نه شي. زما په نوې شاعرۍ کې، زما په نورو خبرو کې، نوو کتابونو کې باید نوې خبرې. ډېره مننه. ته خو د شوې ستا پاچاهي شوه، ته خو د شوې ستا پاچاهي شوه، زه بیدار ناست یم اور زندګي شوه. ته خو د شوې ستا پاچاهي شوه، زه بیدار ناست یم اور زندګي شوه. ګل وار دې وکړ زړه مې در بایلو، ګل وار دې وکړ زړه مې در بایلو، مړی به وشي سخته بدي شوه. ګل وار دې وکړ زړه مې در بایلو، مړی به وشي سخته بدي شوه. راشه جلانا ټوله شرنګېږم، های های راشه جلانا ټوله شرنګېږم، ګناه توده شوه بیا رڼایي شوه. جلان صاحب له تاسو نظم دی ورکړی. نظم خو ولا فکر کوم چې نیک به راسره که زه به درکړم. نو هغه بیا ته ووایه. ښه سم. اوس غزلې راسره دي، کاشکې دغه ټکنالوژي هم دغسې ده چې لټانې کړو. خیر نظم دې زه وایم. مخکې به په کتابچو کې راسره و نظمونه به هم، اوس بس اسانه طریقه دی. ما یو را پیدا کړی په ډېرو مشکلاتو. ساده غزل به درته وایم. په لمن ستا لپاره پاکومه، په لمن ستا لپاره پاکومه، لار له کلي نه تر ښاره پاکومه. ډېره ډېره. او د کور خلک مې بیا بل څه بل څه وایي، کور خلک مې بیا بل څه بل څه وایي، د کور خلک مې بیا بل څه بل څه وایي، پیغامونه دې له ډهره پاکومه. څومره علي. د کور خلک مې بیا بل څه بل څه وایي، پیغامونه دې له ډهره پاکومه. او درد په درد باندې له خپل وجوده باسم، درد په درد باندې له خپل وجوده باسم، دا مرداره په مرداره پاکومه. درد په درد باندې له خپل وجوده باسم، دا مرداره په مرداره پاکومه. پاچا لاس په جارو راغلم اجازه ده، چپلسان دې له درباره پاکومه. او تودې اوښکې مې پر مخ در تویومه، تودې اوښکې مې پر مخ در تویومه، په لمدو ګلو هنداره پاکومه. تودې اوښکې مې پر مخ در تویومه، په لمدو ګلو څومره علي هنداره پاکومه. داسې وخت دې په جلان باندې را نشي، داسې وخت په جلان باندې را نشي، چې له زړه نه به دې یاره پاکومه. ډېره ډېره. جلان صاحب ملګري طارق وزیر یوه جالبه پوښتنه کړې وای چې ډاکټر تر هغې کلینیک نه خلاصوي چې خپلې زده کړې پای ته ونه رسوي یا خپل مسلک کې که نه. نو شاعرانو ته هم په کار نه ده چې تر هغې خپل شعر له ځان سره وساتي تر څو چې هغه نسبي پوخوالي ته ونه رسېږي. دا ډېره ښه پوښتنه ده، خو خبره داسې ده چې که ته چېرته دغه نوې خبرې د تا سره چې کومې خبرې دي دغه ونه کې یو چا باندې ونه وروې، نو ته به څنګه پخوالي ته ورسېږې؟ ته مجبور یې چې هغه شعرونه در سره وي، هغه که ښه وي که بد وي، ټولنې ته یې وړاندې کړې، یو چا ته یې وړاندې کړې، هغه یې واوري، ورو ورو ته پخوالي ته ورسېږي. هېڅوک د مور په خېټه کې ښه شاعر یا ښه ډاکټر یا ښه انجینر یا فیلسوف یا بل څه نه دی پیدا شوی. اول دغه سختې لارې وهي، د عادي لارې وهي، بیا وروسته سختو لارو ته ځي، نو هغه نه وروسته یو پاخه ځای ته رسېږي. نو شاعر مجبور دی په اول کې چې ګډې وډې ورسره وي. زه به تاسو ته یوه جالبه ووایم. ما چې کله اول شاعري شروع کړه، زه په دې باندې نه پوهېدم چې دا څلوریزه دی، دا چاربیته دی، هېڅ چې مې نه پېژندل. ولې شعر به مې لیکلو. زمونږ په سیمې کې یو ولسي شاعر و، مازدیګر کې به زه ورغلم، زما وخت کې ډېره لیونۍ مینه وه د شعر سره. ورځې مې 3 4 5 شعرونه لیکل، نوې شاعري وه، داسې لیونۍ. شپه به مې ورته تېروله، ورځ به مې تېروله که نه. خو هغه سیمه هم سندریزه سیمه وه، خو ما ډېر تاثیر کړ، هملته اوسېدم. نو مینه مې هم نوې مینه وه، هم د شاعرۍ سره، هم دغه نوره مینه چې مجازي مینه که نه، لیونتوب و. نو دغه زه داسې لیونی کړی وم دغې شاعرۍ چې هره ورځ به مې 4 5 شعرونه لیکم. د زموږ تر کلي سره څنګ کې یو بل کلی و، هلته یو ولسي شاعر و، که ژوندی وي خدای دې ژوندی لري، ډېر جانانه ګل سړی و، اتګل نومېده، اتګل مجبور په نامه پورې ورکوم. نو زه به ده ته ورغلم، دی خپله په دې هغه نه پوهېدو، په دې کالبونو باندې تخنیکي مسایل هېڅ په دې شیانو باندې نه پوهېدو. هغه په ولسي شاعر و، په دغه د موسیقۍ سره به یې بالبدیه شاعري کوله.
دا په دې پکتیا کې ډېره زیاته لغات ده. به ویل. لغات به یې کول، همدغسې شاعري به هم کوله. نو ما به ده ته دغه شعرونه ویل ته تنده به راسره وه چې زر مازدیګر شي بس ده ته ورشم د شعرونه. نو کله به مې چې شعر وویل هغه به ویل ما ته قسم داسې شعر دی لیکلی که حمزه بابا نو هغه بیا چاربیته وایه یا به بګدی وایي وایي داسې غزل دی لیکلی. نو ما وایي چې یم خو نو زه یم خپله فورم لا نه نو دغسې وه که نه. نو یغو حالاتو کې هغه شاعري اوس به هم شاید ما سره سره وي. هغه وخت کې هغه شاعري زما دپاره یو پشایي وه، ولې وروسته مې مطالعه وکړه، غونډو ته لاړم، کتابونه مې ولوستل، د شاعرانو سره مې نسته پاسته وشوه. بیا هغه وخت کې لرې پښتونخوا ته کورمې ته به تلم، کورمې جنسې ته، کوهاټ ته به تلم، هلته اریانا هغه وه ادبي ټولنه وه په کورمې کې، په صدې کې غرغښت په نامه هغه وه فکر کوم، همدغسې نور ادبي ټولنې وې، هلته به تلو. بیا موږ په خپله په هغه کې په پکتیا کې فاریاب کې د ځاځي بابا ادبي ټولنه جوړه کړې وه، په میاشت کې دوی مشاعرې لرلې هغه وه. بیا کابل ته راغلم، بهیر خو زموږ دپاره پوهنتون و، دلته مو ډېره زده کړه وکړه. نو بیا ورو پوه شوم چې نه هغه خو چې ما چې کوم څه ویل چې بل به راته ویل چې حمزه بابا دغسې شاعري دا خو د چټیات ویل، دا خو ببلالې وې. نو شاعري خو اصل شاعري ته خو اوس را داخل شو چې خلک څه وایي، دغسې شاعري وکړه چې د خلک یې وایي دنیا مې ولې دا خلک مې ولې د شعر په اصولو باندې پوه شوم، په معیارونو باندې پوه شوم. اوس هم ځان وایم زه شاعري چندان شاعري نه کوم. د کاروان صاحب خبره ده چې هنر کې استادي نشته، بس نو ټول عمر سایقل دی او تراشل دی. ډېره مننه جلان صاحب. جلان صاحب قالبونه شعوري انتخاب دی کنه ذهن ته له راغلو کیفیتونو او خیالونو سره تړاو لري، یعنی هر خیال یا کیفیت خپله جوړښت هم راوړلی شي؟ ما مخکې هم دا خبره وکړه، تقریبا ومه کړه، د پوښتنې ځواب کوي یو ډول. کله چې شعر در باندې راشي هغه خپله بیا په تا باندې ځان هغه کوي مني چې ته په کوم کاله کې په آزاد نظم کې راشي، چرپاره نظم کې راشي، مقید هغه کې شاعره کې غزل کې راشي، څلوریزه کې راشي، بګتې یا نور ولسي غالب شعر له ځان سره راوړي. ډیری وخت دغسې کېږي چې خپله هغه اوس مثلا ته یوه کیسه یو کیسه ییز شعر دی که نه، یوه کیسه دی، یوه موضوع دی، هغه چې راځي ته مجبور یې چې هغه په یو نظم کې راوړي، هغه باید تسلسل ولري. هغه ته مجبور یې چې په نظم کې راوړي او په غزل کې نشي راوړی که نه. ډېر کم وي چې په غزل کې ته یوه لویه خبره ځای وي، دا بیا د وړو شاعرانو کار نه دی، د لویو شاعرانو کار دی. ولی خو غزل کې بیا دومره گنجایش نه وي، په نظم کې گنجایش وي، په آزاد نظم کې یا په هغه کې د چارپاره نظمونو کې د گنجایش وي چې هغه داستاني هغه چې وي در سره وي، موضوع در سره وي، هغه کیسه ییز موضوع در سره وي، کیسه پکې وړاندې کړي که نه، دغسې کېږي. ولې ځینې خبرې بیا داسې وي چې هغه په نظم کې نه راځي، هغه ته مجبور یې ته په غزل کې وکاروي یا د شعر په یو بل فرق کې وکاروي. نو زیاتره وخت داسې کېږي چې یو سړک در باندې راشي، دغه څلیکه د الهام څلیکه در باندې راشي یا یو شعر در باندې راشي، هغه خپله تا مجبوروي چې ته یا په غزل کې ولیکې یا په هغه کې ولیکې. خو دلته د شاعر خوښه هم هغه دی، ذوق یې هم هغه دی چې په هر قالب کې ځای ولی شي. ذوق یې مهم دی چې دی د کوم چیز سره ډېره مینه لري. که شاعر ډېره مینه د غزل سره لري نو په اتمات ډول 80% د غزل ته ممکن په غزل کې ځای، او که آزاد نظم سره هغه لري ډېره علاقه لري. آزاد تاسو لیدلي زموږ ډېر شاعران دي چې غزل نشي لیکلی، ولې په آزاد شعر کې ډېر پیاوړي شاعران دي، او ډېر شاعران دي چې په آزاد شعر لیکلی شي، په غزل نشي لیکلی که نه، او غزل لیکلی شي، آزاد شعر نشي لیکلی. ډېر کم خلک دي چې هم دواړه. یعنې جلان صاحب که ووایو چې قالبونه یا فورمونه ظروف دي او دا کوم خیال یا فکر چې دی دا مایات دي چې پکې ځایېږي که نه. ډېره مننه. تاسو یو نظم مې را پیدا کړی، مهرباني که اجازه مو وي زه به ووایم. ته خو رانغلې که نه. تا ویل کابل ته درځم، تا ویل کابل ته درځم، په لاس دې خوله لګوم. تا ویل کابل ته درځم، په لاس دې خوله لګوم، د سر ویښته دې شکوم. تا ویل کابل ته درځم، په لاس دې خوله لګوم، د سر ویښته دې شکوم په ګوتو. تا تر هغې وهمه چې سپین لاسونه مې تک شنه واوړي له ډېره درده. پوهېږې بیا څه کوم، پوهېږې بیا څه کوم. ما ویل نه جار دې شم، تا ویل چې بیا دې په غېږ کې نیسم او ماتوم به دې هډوکي ګوره. پوهېږې بیا څه کوم. ما ویل نه جار دې شم، تا ویل چې بیا دې په غېږ کې نیسم او ماتوم به دې هډوکي ګوره. نو ای سرشار لیونۍ بې باکې،
نو ای سرشار لیونی بې باکې د خپلې مست خندا د کوه قاف په سر ولاړې ښاپېرۍ بې باکې ته خو رانغلې که نه ته خو رانغلې که نه ما د کابل په غرونو ستا د نامې توري ګلاب ګلاب کړل په انتظار مې د زړه لارې درته لکه قالینې د پستو بخملو وغځېدې خو ته ناڅاپه لکه خپله خندا د ناز په لاره لاړې خوږې خبرې دې په ځان پسې در ټولې کړلې ګرمې جذبې دې په کنګل غوپه کړې خپل غرور تر شا په سل رنګه په سلو پردو پټه شولې ته خو رانغلې که نه دا نظم مې شاوخوا 1.5 کال که 2 کاله مخکې له ځانه سره ساتلی او ډېر خوږ نظم دی جلان صاحب له تاسو نه به بل غزل واورو ولې نه په سترګو چې لیدونکي او لوستونکي تاسو ستړي نه کړو مونږ خو شاعرانو چې څومره ډېر وایو خوند راکوي خو په ښکلا لامده نازونه در سره دي په ښکلا لامده نازونه در سره دي په ښکلا لامده نازونه در سره دي د انګورو دوکانونه در سره دي په ښکلا لامده نازونه در سره دي د انګورو دوکانونه در سره دي زړه دې سپکه کمې ستا ډېرې زما زړه دې سپکه کمې ستا ډېرې زما وایي اوښکې او دردونه در سره دي زړه دې سپکه کمې ستا ډېرې زما وایي اوښکې او دردونه در سره دي شونډې سترګې یا ننګي مخ او ځواني دي فصل فصل ثوابونه در سره دي او پخوي به پکې بیا څومره سرونه زمانې روي دیګونه در سره دي پخوي به پکې بیا څومره سرونه زمانې روي دیګونه در سره دي اوس لکۍ په لمبې وکانده جلانه اوس لکۍ په لمبې وکانده جلانه په لاسو کې لاسونه در سره ډېر پخوي به پکې بیا څومره سرونه زمانې ډېر عجیب روي دیګونه در سره ډېر عالي جلان صاحب نوي څه تر لاس لاندې لرئ د چاپي اثارو لپاره هو شته دي خو اوس د چاپ خبره نه لرم تابع نه لرم یو خو داسې ده چې زه چاپ ته ډېره بیړه نه کوم زما لومړی کتاب چې و په 1980 کال کې چاپ شو د ګلپاڼو وطن په 1980 کې دویم ځل چاپ شو بیا پسې ورک شو دویم کتاب د هندارو دره مې څو هغه نه 15 کاله وروسته 1991 کې چاپ شو او دریم کتاب مې بیا غمي غمي سیندونه 2 ځلې چاپ شو یو ځل پېښور کې چاپ شو 2000 ټوکه بیا دلته چاپ شو 2000 ټوکه هغه په 1998 کې چاپ شو نو اوس مې یو کتاب چاپ ته تیار دی او د دې ترڅنګ مې یوه منظومه ده چې هغه د لوی پکتیا خلک پخوا یو دود درلودو د پنځلسي په نامه د بیرات شپه هم ورته وایي چې نجونو به خپل هغه پنځلسۍ لمانځلو او هلکانو به خپل لمانځلو هغه یو منظومه د یو 30-40 صفحې دی هغه یو کتاب ګوټی کېږي ولې یو د غزلو لوی کتاب مې برابر نثر ته مو کار کړی جلان صاحب ولې نه خپلې خاطرې د ژوند خاطرې مې لیکلي دي او څو انتقادي لیکنې دي د ټولنیزو رسنیو په هم خپرېږي څوک دې نه خفه کېږي په سرلیک لاندې خو هغه د نشر وړ ډېر نه دی د وخت مطابق لیکنې دي د زمانې د ضرورتونو مطابق او د دې ترڅنګ لنډې کیسې مې لیکلي دي فکر کوم چاپ شوي نه دي او چاپ شوي اثار د او نه ډېر مې شوق هم نشته ورسره شپون صاحب د خدای وهغه ما ته وایي په نثر کې کار نه کوي وایي خپل شعر لیکي او ډېر تیز هم او یو 10-12 کیسې به لرم مختلفې او د دې ترڅنګ ما په دغه ولسي سندرو باندې ځینې هغه کړي دي شننې کړي دي لکه مثلا یې درته وایم یو سندرغاړي ویلي بهرام جان مازدیګر شغلې شغلې د مازدیګر و په شغلو پټه یارانه د پیژنه مازدیګر د دې په بګراوند باندې د دې په تصویرونو باندې دا چې په کلي کې نجونې وایي د واده په شپه یې وایي که نه یا کندرای وي هغه د بیا دغه کې نور ډېرې خبرې دا مې ټولې راخیستې دي دا مې شننه مې کړې دغسې ځینې نورو سندرو باندې مې هغې کړې دي څه شننې چې وس مې رسېدلی دی داسې ځینو سیمو کې یو تاریخي ځایونه دي هغو باندې مې لیکنې کړي دي دغسې د ماسټرۍ تیزس لرم چې د افغانستان د مخابراتو په اړه مې هغه کړی دی سرچ کړی دی هغه هم نثري اثار دی هغه پاتې دی داسې مختلفې لیکنې مې په سایټونو کې په مجلو کې خپرې شوي دي
رب مو بریالي لري تاسو. جلان صاحب ډېره مننه چې خپرونه کې مرسته هیله برخه کوم واخیسته تاسو نه مننه چې موږ ته مو انشاءالله چې موقع بیا برابره وکړو. کړه چې د لیدونکو او سره په خاص موضوعاتو به سره بحثونه کوو ژوندي اوسئ. ملګرو دا وه د دې اونۍ هنرکده چې له جلان صاحب سره مو وکړه تر بلې هنرکدې الله حافظ